پہلا خپل خاندان مونږ بې عزته کړي زه صحیح یم یا الله په غلط نظر یا یې داسې راته کتلي په لاره روان وه لکه رڼا روان دی یو نري زه هغې ته هم لوپټه واغونده کله هم نه اغوندي موږ هم انسانان یو موږ هم پیدا کولو ولې دا چې تاسو ته پته لګېدی تاسو په خېټو کې موږ هم ړکلی وی اور موږ سره د هلکانو سره یارانه دوستانه خوند نه کوي جینکیانو سره نو نفرت سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو الله تعالی چې دا ټول کائنات جوړ کړي نو په دې کائنات کې بې شمېره مخلوقات پیدا کړو په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق انسان هم دی په انسان کې درې جنس دي مردانه زنانه او درمیانه دې انسان ته خدای پاک الله تعالی اشرف المخلوقات وویلي یعنی دا ټول مخلوقات د انسان تابع کو په اردو کې خواجه سرا ورته ویل کېږي په انګریزي کې شیمیل په پښتو کې نرشیزای نو لموږ سره نن په خپل پروګرام کې یو نرشیزای میلمه دی زه په خپل پروګرام کې ودته ارکلی وایم السلام علیکم شتړی مشه وعلیکم السلام ټولو مینوالو ته زما السلام علیکم زه یم ګوري د کراچۍ اور دا زما خواله راغلی زما انټرویو علی او زه به ډېر خپل انټرویو ورکوم دا چې ما نه څه تپوس کوي زه به د هغې خبرې جواب ورکوم ګوري دا ماته ووایه ستا نوم اوریجنل دغه دی ګوري دی که یو بل نوم هم شته نه زما اوریجنل نوم ګوري دی مطلب موږ خپل ګورو خواله چې راشو واړه پس نه پیږو اور موږ چې پیدا شو زموږ کې دا حرو داسې دی موږ چې واړه به وو موږ ته به خلکو ویلو تاسو دا وایئ تاسو دا وایئ د دنیا پهلا خپل خاندان موږ بې عزته کړي بیا چې بار راغلو بیا عوام خلکو دنیا نه پرېښودو نو زما خپل نوم ګوري دی او زما ګورو ماله دا نوم ایښودی دی ته د څومره کلو غوې چې تا ته دا پته ولګېده چې زه شیمیل یم زه چې څنګه وړوکی ما مطلب اسکول له به تلم هر ځګي ته به تلم نو زما به دا حرکتونه دا هر څه داسې وو که نو ما باندې به هر چا خاندل په اسکول کې به راپسې ملګرو هم خاندل چې بار به راووتم دنیا به هم راپسې خاندل نو بیا ما یو سوچ وکړو چې زه صحیح یم یا الله زه به دا سوچ کوم په دې زړه کې خپل زړه کې به ویم نو چې ما وکتل زه بیلې دنیا والی یم بیا زه خپل ګروګانو خواله راغلم هغه زما مور دی هغه زما پلار دی او نور موږ له څه دنیا مینه نه ده راکړلې په غلط نظر یا یې داسې راته کتلي په لاره روان وه لکه رڼا روان دی هله نرښځی روان دی هله نرګابټ روان نو دا شیزونه پلیس موقع موږ هم الله پیدا کړي یو موږ هم د الله مخلوق یو نو خدای دپاره چې زموږ عزت کوئ زموږ دا څونه دنیا خواجه سره ټولو له عزت ورکوئ دا هم د الله یو پیدا وخت دی موږ الله پیدا کړو انسانانو نه جوړ کړي موږ کې دا روح داسې دی یو نري زه هغې ته هم لوپټه واغونده کله هم نه اغوندي موږ جړاګان یو موږ خاندان غونډ دنیا وشرمو موږ والو خورو نه هم پرېږدي کور والم ډېر سخت او ډېر دغه را باندې کوي پابندیانې خو هغوی ته پته ولګېږي چې دی داسې بیا موږ په خپل حال پرېږدي پلار دی ستا ورونه دی ستا خاندان دی چوک شته او که نشته ولې نشته پلار مې شته اور مور مې شته او ورونه مې شته اور بس سپورٹ را لدی چام نه دی بس یو الله دی ولاندې منګي او انسانان دی بس نور څه سپورٹ نشته دته د پلار ورونو او د خوندو کور د کراچۍ کې دی که بار دی دا دلته دی کراچۍ کې دی له کوره یې فارغه کړی او نه تپوس نه اختر کې داسې ملاوېدل نشته خو موږ هم انسانان یو په موږ هم لږ زړه خفه کوي موږ خپل کور والا نه یې سیف کوي موږ بس الله شته د الله نه نور څه مطلب الله شته موږ بس دغه خو الله دی بس اور کور والا موږ نه دغه کوي هغوی زموږ بدنامي کېږي دا کېږي موږ هم انسانان یو موږ هم پیدا کولو ولې دا چې تاسو ته پته لګېدی تاسو په خېټو کې موږ هم ړکلی وی خو بس زه به دغه وایم نور څه نشم ویلی د معاشرې لخوا څه داسې ستونزه تکلیف چې تا ته میلاو سوی وي او تا جړلی وي
او یو پیرا راست شوی فنکشن لتلې ما هغې کې مراته خلکو غلط خبرې کولې مطلب والا کړړه راغی اله د دې څه دنیا راله درې ملک والا درې قوم والا خلک دي نو په هغه ټیم کې لږ افسوس راته شوی دی او داسې خپلو ملګرو ته م ګورم چا چې راته سکول ویلې هغې ته م ګورم جړا راځي چې زم خدای زم داسې ولې نه وم زم هلک وی زما به م ښځه بچي وی کور به مې وی جینې وی د چا کور به مې آباد کړی وی خدا د الله مرضي وه زه داسې یم دې کې د چا هېڅ هم دغه نشته ستاسو کې احساس د چش وي د نر وي که د ښځې وي موږ د ښځو ډېر عزت او ډېر قدر کوو ډېر زیات قدر موږ د هغې کوو ولې چې مطلب که تاسو یو چا سره دوستي کوایست تا الک سره دوستي تا ته خوند ورکوي که جینۍ سره الک سره جینۍ والی موږ څه کوو موږ په خپل یو جینۍ مزو او موږ څه د هلکانو سره یارانه دوستانه خوند نه کوي جینکیانو سره نو نفرت کله د له یو هلک سره مینه کړې ده او کلې مې ده ډېر ښایسته هلک و خو هغه نشته راسه ختمه کړې ده راسه او کلې مې ولې نو زما هم زړه دی ما ورسره مینه کړې وه یو 3-4 کاله پورې چلېدلي بیا ختمه هغې ته هم پته ولګېده دا نه څه ښځه ده نه سړی دی چې بچي به راوړي بس خپل ټیم مې ما غار سې پاس کړل لاړو اچھا دا ماته ووایه د کراچۍ په ښار کې به د یو ځای ګورو خواته به تلې هلته چې ګورو دی په کومه ماله کې استوګه کوي هلته ستا چې کوم دی رایش وي د هغې مالې خلک په کوم نظر تا ته ګوري زه ډیپینس کې پاتې کېږم او ډېر په ښه نظر موږ ته ګوري دا غزګي خلک سټینډر والا دي ډېر ښایسته طریقې سره ګوري نور اخوا چې نور علاقې دي هغې کې ښه نظر نه ګوري او یو ډیپینس داسې علاقه ده هلته ښه سټینډر خلک دي ځکه موږ ته په ښه نظر ګوري مطلب داسې څه نه وایي او نور علاقې دي هغې کې موږ ته هر څه وایي تعلیم دې شته که دی نشته زما دومره نشته کم دی څلورمو پورې مې ویلې دی بس بې راویستم وایي ته داسې اور ما مخکې محنت کړی و په کمپنۍ کې هغې نه هم زه راایستلی وم زه وړوکی وم ما به کار کوم محنت به مې کوم هغې نه هم زه راایستلی وم وایي ته کمپنۍ ماحول خرابوې ته داسې ګرځې بس هغې نه هر ځګي نه موږ لکه پیل شوي وو چا نه دغه کلي ایسیپټ کړي ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره شیر کړم چې دا انسانان دي لکه په شروعات کې څه خبره ما وکړه د اشرف المخلوقات هغه الله تعالی د دنیا ته د اشرف المخلوقات راستولی دي دا انسانان زما او ستا په کورو کې الله تعالی پیدا کړي بیا موږ هغه ته په ښه نظر باندې نه ګورو له خپله کوره یې بهر کړو بیا د دوی یو بله لار هم نه وي دوی بیا چاته ځي ګورو له لاړ شي یو ګورو وغواړي لا ګورو سره د دوی ټول ژوند چې کوم دی هغه تیریږي نو پکار دی له داسې انسانانو سره موږ او ټول خلک له دې سره بالکل د انسانانو غوندې رویه د انسانانو غوندې له دې سره چې کوم دی یارانه دوستانه له دې سره تګ راتګ د دې په غم خادي کې له یو بل سره ملاوېدل دا ستاسو زما او د ټولو کتونکو په فرایضو کې شامل دي اچھا په آخر کې و کتونکو ته څه وایې زه بس دغه دا وایم الله هم خوشحاله لره او موږ ته په ښه نظر ګورې موږ هم الله پیدا کړي وو صحیح ده او الله تاسو ټول څونه پښتانه بار دي مسافر دي الله دې هغې هم خوشحاله ساتي او موږ هم دې خدای خوشحاله ساتي موږ ته بس ښه نظر کوئ دا ستاسو نه غونډو نه ما ریسویس او مهرباني درته کوم چې موږ ته عزت باندې موږ ته په عزت ګورئ موږ ته په ښه نظریه ګورئ او دې غونډو مینوالو نه مې دغه یو دغه دی بس ډیره مننه ګرانو کتونکو دا و شیمیل خواجه سره ګورا چې د دې پر ژوند باندې م له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلی یاسته د خدای پامان